بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ، زما ویډیوګانې به ضرور خوښوئ. راځئ ملګرو، زمونږ او ستاسو درس هغه CMD سیکنډ پارټ دی. ډي پارټ کې به ملګرو مونږ او تاسو دغه شپږو کوېشنو ته جوابونه ورکوو په دې ویډیو کې. نمبر 1 how to create notepad file. اول نمبر کوېشن ملګرو دا دی چې څنګه کولی شو چې یو نوټپیډ فایل دلته جوړ کړو. دویم سوال how to write text in notepad file. نوټپیډ فایل کې څنګه کولی شو چې لیکل هم ورکې وکړو. دریم سوال how to see notepad file text. دریم سوال زمونږ او ستاسو دا دی چې څنګه کولی شو نوټپیډ فایل ټیکسټ وګورو. لکه فار ایگزامپل دا طاهر فایل دی نوټپیډ والا، دې کې زه څنګه کولی شم چې معلومات وګورم چې دې کې څه لیکل شوي دي. نوټپیډ خو لا فیل حال مونږ شروع کړی هم نه دی، خو بیا هم تاسو ته زه ښایم چې دغه فایل به څنګه کریټ کوم. زه ملګرو په دغه یوزر کې ولاړ یم، سی ډي لیکم فار ایگزامپل ډیسکټاپ ته راوړم. صحیح شو. سی ډي دې ځای کې زه راوړم فرسټ فولډر ته. صحیح شو. فرسټ فولډر کې زه اوس فی الحال ولاړ یم دې یو فولډر کې. اول خو به زه دا طاهر والا ډیلیټ کړم. یس ډیلیټ شو. ښه زه به اوس راشم فار ایگزامپل how to create notepad file. تاسو به ملګرو کاپي کون ولیکئ. کاپي کون سپیس څه نومونه جوړول غواړئ، فار ایگزامپل ولی ډاټ ټي ایکس ټي، دا به ته خامخا لیکئ. انټر پریس کړئ. کله مو چې انټر پریس کړئ تا ته به ولیکئ کاپي کون ولی ډاټ ټي ایکس ټي. دلته موږ سره معلومات راځي، دلته اوس معلومات پکې لیکئ. فار ایگزامپل this is my first line، دا مې ورته فار ایگزامپل ولیکم. صحیح شو. انټر. اوس زه غواړم چې له دې څخه ووځم، کنټرول زیډ به پریس کړم، انټر به پریس کړم. نو ماته څه ولیکه ون فایل کاپیډ، یو فایل ستا هغه تاسو ډبل کلیک کوئ، تاسو دلته پکې هماغه معلومات شو. دریم کې دا دي چې دلته ماته وایي چې آیا څنګه کولی شو چې دغه ټکس وګورو، د فایل کې چې کوم ټکس دی هغه وګورو. زه لیکم ټایپ سپیس کوم یو ګوري ولی ډاټ ټي ایکس ټي. انټر. ګوره ماته وایي چې دې کې دغه درې لینونه لیکل شوي دي الریډي تاسو ته ښکاري. څلورم سوال how to copy folder file picture to a folder. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې له دې ځای څخه دا فولډر یا دغه فایلونه زه کاپي کوم یا دغه پکچر زه کاپي کوم دې فولډر ته راولم. نو څنګه کولی شم؟ صحیح شوه. پنځم سوال how to move folder file picture to a folder. څنګه کټ کولی شو او پیسټ کولی شو. کاپي معنا کاپي، موو معنا کټ. صحیح ده ملګرو. ګورې زه ورته وایم زه اوس فرسټ فولډر کې ولاړ یم، دې ځای کې زه ورته وایم فار ایگزامپل کاپي، سه راته کاپي کا. زه ورته وایم کار ډاټ جے پي جي، دا راته کاپي کا. چیرته کاپي کا؟ ډبل کوټس په واچې سی ته، سی کې یوزر ته فول پات ورته ملګرو تاسو لیکئ. ښه صحیح شوه. دا پات ورته ولیکئ. که دا هم فار ایگزامپل تاسو نه هېرېږي بیا تاسو ته یو بله لاره ښیم. صحیح شوه. یا تاسو ته دا سخت ښکاري. صحیح ده ملګرو. سیکنډ فولډر دی نوم دی، ډبل کوټس مې بند کړ، انټر مې پریس کړ. چې کله مې انټر پریس کړ هغه یې ماته اټومیټیکلي دلته را کاپي کړ. زه ورته اوس وایم فار ایگزامپل دغه ولي په نوم باندې چې کوم یو فایل دی د نوټپیډ والا دا راته کاپي کړل، دی راته راوله. تاسو به کاپي ورته سمپل ولیکئ سپیس ولی ډاټ ټي ایکس. بله سمپل لاره سپیس ډبل کوټس ورته واچئ، تاسو به راشئ د همدې فایل نه دا ایډرس به کاپي کوئ، دلته به رایټ کلیک وکړئ، دا به پیسټ کوئ، ډبل کوټس په پسې بند کړئ، انټر به پریس کړئ. نو تاسو ته ښکاري اټومیټیکلي چې هغې تاسو ته کاپي کړه. صحیح شو. دې فولډر ته راته راغی. بله خبره موږ سره دا ده چې فار ایگزامپل زه ورته وایم دغه خان والا چې کوم یو فولډر دی دا راته کاپي کړه، دې ځای ته راته راوله. ملګرو یاد ساتئ دا فولډر پوره نه کاپي کېږي. صحیح شوه. کله چې تاسو کاپي والئ هغه فولډر نیم هم پکې ولیکه، د فولډر کې چې څه معلومات وي هغه معلومات کاپي کېږي، دې ځای ته راځي. صحیح ده. نو تاسو به یاد ساتئ چې فولډر نه کاپي کېږي بلکې فولډر موف کېږي. یو بله خبره زه راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ته ماته څه وکړه، ته ماته دغه فولډر یا دغه پکچر دا راته موف کا. موف ټولو کې کېږي، فولډرو کې هم کېږي، فایلونو کې هم کېږي، پکچرو کې هم کېږي. صحیح ده ملګرو. زه راځم CLS کلیر سکرین، زه ورته وایم چې له دې څخه دا ولي والا دا راته موف کړل، دی راته راوله. نو زه به څه کوم؟ زه به موف لیکم، موف ولی ډاټ ټي ایکس ټي. څه ته یې موف کا؟ دغه پات ته راته موف کا. ډبل کوټس په تاسو دلته ورته ولیکئ، انټر به پریس کړئ. چې کله مو انټر پریس کړئ هغه ځای څخه موف شو دلته راغی. صحیح ده ملګرو. زه اوس غواړم چې دې ځای کې څومره پکچر دي ټولې پکچر دې ځای څخه راته موف کړل، دی راته راوله. تاسو به هلته ودرېږئ، تاسو به هماغه موف ورته ولیکئ سټریسک ډاټ جے پي جي. جے پي جي والا چې څومره پکچر دي چې څه نومونه دي ټولې ماته موف کا. چیرته راته موف کا؟ دې پات ته.
ډبل کوټس بل ته ورته واچئ او انټر به پرس کړئ. چې کله د انټر پرس کړه تاسو ته هغه ټول دلته موف شي دې ځای ته راغله. صحیح ده ملګرو. اوس زه غواړم چې له دې ځای څخه دا ټول موف کړم دلته یې راته راوله. که فایلونه وي که پکچر وي ټول یې راته موف کړه په یو کلیک سره دلته راته راوله. صحیح شوه. څه چل به کې موف ښه تاسو به سی ډي ډاټ ډاټ ولیکئ. صحیح ده ملګرو. زه دلته څه لیکم زه ورته لیکم چې موف سټیرسک ډاټ سټیرسک. صحیح شوه. څه ترې راته موف کا. اوس به د هغه ځای پات ولیکه فرست فولډر والا پات. ډبل کوټس انټر. کله د انټر پرس کړه ټول تاته موف شو دې ته راته راغله. شپږم نمبر how to rename folder file or picture. زه غواړم فار ایگزامپل دې ځای کې دغه شیزونه څه کما دا رینیم کما. څه شل به کوم رینیم به ورته آر ای ان به ولیکي یا پوره نیم هم ورته لیکلی شي. صحیح ده. رینیم خان څه نومنې کې سپیس ولی په نومنې انټر پرس کړه تاسو ته به هغه اتومیټیکلي رینیم شي. رینیم نه شو سوري زه خو په سیکنډ فولډر کې ولاړ یم. صحیح شو. ښه زه ورته لیکم چې رینیم خان ولی ګوره ما ته هغه ولی نوم ته کنورټ کړم. زه اوس وایم فار ایگزامپل کار رینیم راته کا زه فول نیم هم لیکلی شم کار ډاټ جی پی جي څه ته راته ولی ډاټ جی پی جي ته. تاسو ګوره اتومیټیکلي به ما ته هغه ولی ډاټ جی پی جي ته چینج شي. زه فار ایگزامپل دا شاپ والا راته دا په سمال کړي دا راته کیپیټل ته رینیم کا رینیم شاپ ډاټ جی پی جي. صحیح شوه ټو شاپ ډاټ جی پی جي. تاسو ګوره اتومیټیکلي به هغه ما ته کنورټ شي. یا زه ورته فار ایگزامپل دوه دانې رینیم کوم. صحیح شو. دا هم راته کیپیټل ته بدل که دا هم راته کیپیټل ته بدل که. نو رینیم به ولیکي ولی ډاټ جی پی جي ټو ولی ډاټ جی پی جي. اینډ به پکې ولیکئ اینډ رینیم ولی ډاټ ټي ایکس ټي ټو ولی ډاټ ټي ایکس ټي. تاسو ګوره اتومیټیکلي به ما ته هغه رینیم شي دواړه. صحیح ده. دواړه راته رینیم کې یعنې دوه نه ته زیات هم رینیم کولی شي. یو بله خبره ملګرو تاسو زده کړئ. زه وایم فار ایگزامپل دا ولی والا دا دې ولی ته موف کومه په همدغه فرست فولډر کې نو تاسو به فول پات پکې نه لیکئ چې کوم موږ په موف کې ویلې. صحیح شوه. فار ایگزامپل موف ولی ډاټ ټي ایکس ټي ټو ولی. صحیح شوه. د میسیج ذکر راکړو چې هلته په همدې نوم باندې په همدې ایکسټینشن باندې یو فایل موجود دی. نو زه ورته یم چې دا راته اوور رایټ کا د هغې پر سر باندې راوله هغه ایسته کا دا پیسټ کا. یا زه فار ایگزامپل دا ولی لیکم دا موف ولی ډاټ جی پی جي ټو ولی. صحیح شو. دا فایل هم هلته موف شي دې ځای ته راغلی. که فول پات هم تاسو دې په ځای باندې ولیکئ هېڅ خبره نه ده. خو که چیرته یو فولډر وي هغه بل فولډر بیل ځای کې وي تاسو به هغه دپاره فول پات لیکئ یعنې فول ایډرس به تاسو د هغې لیکئ.